14مه برخه. د ویډیو گیم اغیزې زمونږ په ټولنه کې یو لوی آفت ده. زما موخه نړیواله ټولنه ده. دا څو میلیاردري ډالري صنعت ده چې اوس لوی ځواک او منابع په اختیار کې دي. دا په بې باوره ډول مضر او اعتیاد راوړونکی ده چې آن د خلکو د مړینې لامل کیږي. یو جاپانی هلک تر دې حده لوبه کړې وه چې ورباندې د زړه حمله راغلې وه. د خلکو د مرګ لامل شوی. دا سمه ده چې کم تعداد خلک په دې شکل ورباندې معتاده کیږي. د همدې لپاره اسلام د خلکو لپاره رحمت ده. ځکه هر هغه څه چې انسان ته زیان رسوي منع کوي. هر چا چې فکر لوستی وي پوهیږي چې پکې یوه برخه د بیع په نوم ده چې پکې د بېمانه شیانو خرڅلاو منع شوی ده. د ګیمونو خرڅلاو هم حرامه ده. کولی شئ خپلې لوبې وکئ. مثلا ماشومان د ورنګه تیږو سره لوبې کولی شي. د ماشومانو لپاره مهمه نه ده چې ورته څه شی ورکوئ، خو د بېمانه شیانو د خرڅلاو نه پیسې لاسته راوړل شریعت کې جواز نه لري. بل هیڅوک په دې اړه خبرې نه کوي. فکر کوي او وایي زه لاړ شه ویې کړه، پروا نه کوي. دا مو اوسنی حالت دی ځکه شیطان مو په تدریجي شکل لار ورکې کوي. خو که چیرته یې پایلو ته پام وکئ، د ټولنې انزوا کېدل، د ښوونځي په درسو کې تنبلي، چاغښت، هغوی چې لوبې کوي تر هغوی یې وزن ډېر دی چې لوبې نه کوي، د وخت ضایع کول چې زموږ په دین کې ستره ګناه ده. دا ګناه ده چې خپل وخت ضایع کو. جګړو ته هڅونه، په دې پوهیږو. مالی ضرر، د زړه سوي کمښت، زړه سوی مو کمیږي. هغوی چې لوبې کوي اوسط د عمر یې 15 کاله دی. تاسو اصل کې څه کوئ؟ جدا دا د هغوی اوسط عمر دی چې 15 کاله دی. یو وخت د ټیټریس په نوم یو گیم موجود و. پخوا مې هغه نه و وهلی، نو وهل مې ورته پیل کړه او ډېر جالبه راته ښکاره شو او هره ورځ به مې وهه. نه به پوهېدم چې څو ساعته یې وهم. کله چې وهل خلاص شو نو مخ مې تاو کړ او لیدل مې چې بیا هم هغه انځورونه زما سترګو ته کېدل. بیا مې دا لوبه ونه کړه. زما میرمن شاهده ده. نور مې هیڅکله داسې ګیمونه ونه وهل. زه د دې لوبو خلاف یم. هغه زیان لرونکې لوبې دي او تاسو ته هم وایم چې دا لوبې پرېږدئ او له خپل وخت نه سمه ګټه واخلئ. یوه ژبه زده کئ. لاړ شئ د علماو سره د اسلام په اړه خبرې وکئ. لاړ شئ په رضاکارانه ډول د سړک له سر نه کاغذونه او خزلې راټولې کئ. جدي وایم، لاړ شئ یو ګټور کار وکئ. لاړ شئ فوټبال وکئ او یا هم د خپلې نیا لیدو ته ورشئ. لاړ شئ روغتونونو ته او هغه ناروغان ووینئ چې هیڅوک یې پوښتنه نه کوي. ګټور کار وکئ، خو په دې ګیمونو مو وخت مه ضایع کوئ. 49 سلنه خلک چې په دې لوبو بوخت دي له 18 تر 49 کلونو عمر لري. 25 سلنه یې له 18 کم عمر لري. 26 سلنه یې له 5 پورته عمر لري. نو دا یو عام مصیبت دی. فیزیکي جنګونو ته وګورئ. ګیم وهونکې 40 سلنه امریکایي میرمنې او یو 50 سلنه نارینه یې جګړو کې لاس لري. هغوی چې ګیمونه نه وهي وګورئ 14 سلنه د 28 سلنو ترمنځ دي او بیا وایي چې په دې سره څه نشي ثابت کولی. د دې د پوهېدو لپاره د راکټ جوړولو ساینسدان ته اړتیا نه لرو. په ښوونځیو کې کمزوره پایلې، میرمنې 40 سلنه او نارینه 15 سلنه. هغوی چې لوبې نه کوي بیا 20 نه تر 23 سلنو دي. هیڅ اړیکه نه شي لرلی، څه نشي ثابت کولی. اموالو ته زیان رسول، ګیم وهونکي 15 سلنه نه تر 23 سلنه. دا خلک خپلو مالونو ته زیان رسوي یا په بل عبارت تخلف کوي. 15 سلنه میرمنې او 10 سلنه نارینه. زما په اند اوس یې هم فیصدي لوړه ده. 9 سلنه مشهوره ګیمونه خشونت او جګړه لري چې نیمایي یې ډېر جدي وي. جی ټي آی هغه لوبه ده چې ډېرې زیاتې نیوکې ورباندې وشوې چې اصل کې د څو جنایتکارو لخوا جوړه شوې چې نشهیي مواد یې خرڅول. هغوی د دې گیم د جوړښت آن درلود. په دې لوبه کې د پولیسو په وژلو تاسو ته امتیاز درکول کیږي. دې صنعت ته وګورئ. هغه مو په تدریج سره له لارې وباسي. دا د 2008 کال آمار دی چې تقریبا پکې 12 میلیارده ډالرو خاوندان و. که تاسو دومره پیسې ولرئ کولی شئ قاضي واخلئ، خلکو ته فکري تلقین ورکئ، کولی شئ لوی کارونه وکئ. په خواشینۍ سره تر ټولو مشهوره ګیمونه آن د ماشومانو ترمنځ هماغه ګیمونه دي چې د نورو په وژلو سره پکې تاسو ته امتیاز درکول کیږي. که تاسو دې حقیقت ته فکر وکئ چې خلک یوه شیبه گیم کې یوې تیارې کې کینی او بیا له هوا تجارتي مرکزونه ولي او له خاورو سره یې خاورې کوي، او موږ خپلو ماشومانو ته د ساتیرۍ لپاره د وژلو تحریک کوونکې لوبې ورزده کوو.
مونږ په رښتیا هم په کوم لور روان یو؟ مونږ باید دا حقیقت په پام کې ونیسو چې د هغوی په مغزو کې، افکارو کې او رفتار کې بدلون راولي. که چیرته د رسنیو او د بوختیا بڼه پکې نه وه، مونږ دا کار نه کوه. نو باید مونږ په خلاصو سترګو دې موضوع ته پام وکړو او پوه شو چې مونږ خپل ماشومان بدلوو. مونږ خپل ځان بدلوو، خو باید ډاډه شو چې دا هماغه بدلون دی کوم چې مونږ یې غواړو. ویډیویي لوبې داسې ډیزاین شوي تر څو د ځوانانو په ځانګړي ډول د ماشومانو د زړهسوي حس او د اخلاقو معیارونو باندې اغیزه وکړي، او دا د دې لامل شو چې زه دې کار ته د پای ټکی کېږدم، ځکه داسې شیان مې جوړول چې په ځوانانو او ماشومانو کې د زړهسوي حس له منځه وړه. زه د داسې غږونو طراح وم چې ګیم کې به یې مړ شیطان را ژوندی کوه. ولې مې باید دا کار کړی و؟ دا زما اصلیت نه و. زه نه پوهیږم چې خلک دا درک کولی شي او که نه، خو همدا زما داستان دی چې څنګه مې د ویډیو گیم صنعت پرېښود. ځکه ما نشو کولی د داسې یو ګروه حصه اوسم چې داسې محتویات جوړوي تر څو لا ډیر د اخلاقي معیارونو د له منځه وړلو لامل شي. زما په اند هیڅوک باید خپلو ماشومانو ته اجازه ورنکړي چې ویډیو ګیمونه ووهي. هیڅوک باید خپل ماشوم ته د موبایل درلودو او یا هم تلویزیون لیدو اجازه ورنکړي. که وګورئ چې څوک له ګیمونو حمایت کوي، پوهیږئ نظامي ګیمونه شته دی چې خپله د نظام له لوري جوړیږي، چې اکثریت جنگي ګیمونه دي او ځینې وختونه د CIA لخوا یې مالي ملاتړ کیږي. نو تاسو باید وګورئ چې مالي ملاتړ یې د چا په غاړه دی، او له ځانه به پوښتنه کوئ چې پیسې یې له کومه کیږي. د دې صنعت په یوه برخه کې یو استازی دی چې د شرکتونو اړیکه له دولتونو سره نښلوي چې هغوی بیا ورته وایي څه وکړي. اوس زه یو خاصې ډلې ته اشاره نشم کولی، خو که چیرته د قضیې دا بود ته پام وکئ، هر څه به تاسو ته روښانه شي. دا هر څه د دولت په خوښه ترسره کیږي. د بیلګې په ډول ولې تاسو غواړئ یو څه د کال آف ډیوټي په څیر ولوبوئ؟ ولې غواړئ توفنګ راواخلئ او خلک په خیالي شکل ووژنئ؟ څه د دې لامل کیږي چې دې کار ته د لوبې په سترګو وګورو او خوند ورنه واخلو؟ مطالعاتو ښودلي چې سیستم سني محدودیت د رامنځته کولو په برخه کې د رسنیو په واسطه کمرنګه کړی دی. دوهمه ستونزه ما لپاره د ماشومانو د متخصص او د یو پلار په توګه دا ده چې دا سني محدودیتونه د علم په اساس نه دي شوي او نه پکې د دې برخې پایلې په نظر کې نیول شوي. کوم څه چې هغوی ورته پام کوي یوازې د محتویاتو منل په ټوله نه دي. د بیلګې په ډول کوم محدودیتونه چې سینمایي فلمونو ته وضع شوي دي، د یو لوس انسان لپاره یې دا آر رتبه محدودیت وضع کړی دی، خو د یو انسان د ګیډې د لیدو لپاره یې یوازې د PG او یا PG 14 رتبه په نظر کې نیولې ده. دا مونږ ته ښایي چې دا کار نه یوازې د منلو نه دی، بلکې باید خوندوره مو اوسي، ځکه مونږ دا کار د خوند اخیستو لپاره کوو. نو په خواشینۍ سره د محدودیتونو سیستم لکه څنګه چې دی باید هسې ولیدل شي، هسې نه دی. هغوی وایي چې مونږ محدودیتونو ته لا ډېرښت ورکړی دی، خو دا ډېرښت یوازې د دې لپاره دی چې ټولنه د هغوی تولیدات ومني، نه د ماشومانو د روغتیا او د ښه والي لپاره. د ویډیو گیم صنعت د شیطان یو تر ټولو ځواکمنه لومه ده چې د ټولنې یوه لویه برخه تر اغېزې لاندې نیسي او د یو جدي اعتیاد لامل د خلکو ترمنځ کیږي، او دا اعتیاد د دې لامل کیږي چې ستاسو په ذهن او رفتار کې په اسانۍ سره لاسوهنه وشي. ځینې ستاسو فکر کوئ چې زه دې برنامې ته دوام ورکوم، زه هوښیار یم او د محتویاتو تر اغېزې یې نه راځم. نو اجازه راکئ درته ووایم چې شیطان تر نورو ډیر تاسو تر اغیزې لاندې راوستی یاست، ځکه هغه تاسو ته دا تلقین درکړی چې هوښیار یاست او تر اغیزې مو نه راولي او تر نورو ډیر مو په دې لومه کې ډوب ساتي. وګورئ چې څنګه یې شیطان پرستی راواج کړي او ستاسو ماشومان یې د منلو لپاره تیار دي. زه د تیارو ځواک ته امر کوم چې د شرارت ځواک ماته راکړي. پرېږدي د جهنم دروازه خلاصه شي.
او د لوېدو پر ځای کې رانه د یو ورور او ملګري په توګه ښه راخلاص کړو. زه امر کوم چې هر څه زما په غوښتنه وشي. زما خدایه، زه قصد لرم دا نړۍ ویرانه کړم. که زه ونشم کولی د انسانانو نړۍ کې امر وچلوم، نو هیڅوک یې نشي کولی. آیا دا په رښتیا هم لوبه ده؟ یا د ماشومانو تیارول مو د نوې نړۍ د قانون منلو لپاره؟ د لوبو سند د ایلومیناټي او نورو مخفي ډلو پورې اړوند خبره ده او د هغوی اجنډا مخته وړي. I know this, I know that symbol. That's a Phrygian cap. It stands for freedom, and that's a Masonic eye. Now those two come together in only one place. What's that? I can't believe... ستاسو ماشومان د دجال شخصیتونه جذبوي. ولې د دې لوبې نوم تور مسایا یا ډارک مسایا؟ دا مسیح المظلم یا تیاره مسیح ښایي. ولې دا تور مسیح بیا یوه سترګه لري؟ څوک دا شیان رامنځته کوي؟ شاید پوه نشئ چې دوی څه کوي، خو شیطان هغوی هڅوي، ځکه شیطان خلک ورته تیاروي. ما د وخت سفر وکړ تر څو تاسو وګواښم. دا زما تیر دی، خو ستاسو راتلونکی دی، او دا یعنې د بشریت خاتمه. نو په ګډه یې باید بدل شي. هغوی آن لوبو کې اسلام ته توهین کوي. د لوس ایلومیناتوس شیطان نښه یې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر نوم ایښې ده. د دې لوبې ماموریت دا دی چې باید د شریر سیستم پر ضد وجنګیږي. هر څومره چې مو موخې ته نږدې کیږئ، پام به مو شي چې د قرآن کریم آیتونه او نور مقدسات په دې لوبه کې ځای پر ځای شوي دي، او دا په ناخودآګاه شکل تاسو ته دا احساس درلېږدوي چې گویا کوم شریر سیستم چې ورسره جنګیږئ اسلام دی. د اسلام ضد یوه کره اجنډا. هغوی د کعبې دروازه دې لوبه کې ځای پر ځای کړې. کوم څوک چې دروازې سره دی وایي هغه آبادي چې ډار یې رامنځته کړی دی، هغه بنسټ چې ډار یې رامنځته کړ. ډار. دا یوازې د زرګونو بیلګو نه یو څو بیلګې وي چې د فساد رواجوونکي دي، او تاسو داسې خلکو سره مالي مرسته کوئ د هغوی د تولیداتو په اخیستو سره، یا هم د آنلاین لوبېدو سره، ځکه کله چې آنلاین لوبېږئ هغوی یې د هرې ثانیې لپاره پیسې اخلي، هغه که د اعلاناتو او یا هم د انټرنیټ د مصرف له لارې وي. تاسو تل د ګیم جوړولو شرکتونو ته کوچنۍ اندازې سره پیسې ورکوئ، او دا لامل کیږي چې دا شرکتونه له نورو ډیرو لارو هم عاید ولري.
دا یعنی تاسو خپل وخت او خپل ژوند دې ته ځانګړی کوئ چې د گیم کمپنۍ پیسې پیدا کړي. ژوند مو د شیطان د ګټو لپاره نه بلکې د ښو کارونو لپاره وکاروئ. د نورو برخو په تمه اوسئ انشاءالله.